په پنجشیر ولایت کې په لومړي ځل د زمردو نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د پنجشیر د زمردو ترڅنګ د هیواد د بیلابیلو ولایتونو قیمتي کاڼي او د هیواد ګڼ شمېر کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون په پرانیسته کې د پنجشیر والي حافظ محمد آغا حکیم وویل د پنجشیر زمرد په کور دننه او په نړیواله سطح خاص شهرت لري. هغه په کورنیو او نړیوالو سوداګرو غږ وکړ چې د پنجشیر د زمردو د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ما به تجارای ملی و بین المللی دعوت میدهیم که در عرصه استخراج معادن زمرد پنجشیر اشتراک بکنند و نظام امارت اسلامی افغانستان و رهبری ولایت پنجشیر با همکاری همه‌جانبه تجارای ملی و بین المللی خود ان شاء الله متعهد می باشد. هر کسی که مراجعه می کند ان شاء الله ما برشان زمینه سازی می کنیم که در عرصه استخراج زمرد پنجشیر همکاری بکنند. د پنجشیر والی زیاتوي په یاد ولایت کې د طلا معدن کشف شوی دی او د یاقوتو د معدن د استخراج چارې پیل شوې دي. د والی په خبره امریکا، روسیه، ازبکستان او یو شمېر نور هیوادونو د پنجشیر کانونو په برخه کې څېړنې کوي او په یاد ولایت کې د اوسپنې معدن هم موندل شوی چې ډیر ژر به داوطلبۍ ته وړاندې شي. معدن بزرگ آهن الحمدلله کشف شده و معدن طلا هم در اینجا کشف شده و معدن یاقوت هم الحمدلله که امروز به استخراج شروع نموده. این همه دستاوردهای ریاست معدن و صنایع ولایت پنجشیر می باشد و تجارای ملی و بین المللی می آیند و امی معادن را بررسی می کنند. حتی کشورهای خارجی مثل امریکا و روسیه و ازبکستان و ترکیه و ایران مراجعه نموده و در حالت بررسی معادن بزرگ ولایت پنجشیر می باشد که انشاءالله ان قریب تجارت معدن آهن را انشاءالله به داوطلبی گذاشته می شود. بلخوا د معدن او پټرولیم وزارت ویان محمد امایون افغان وایي په تیرو 3 کلونو کې د 8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د افغانستان په کانونو کې پانګونه شوې او ترڅنګ په کوچنیو معدنونو هم د 10 میلیارډ افغانیو په ارزښت د پانګونې قراردادونه ورکول شوي دي. معدن‌های بزرگ و کوچک با داوطلبی گذاشتن، به قرارداد سپردن. شرکت‌های داخلی و خارجی فرصت سرمایه‌گذاری را در داخل افغانستان پیدا کردند. ما تقریباً از 7 الی 8 میلیارد دلار آمریکایی در بخش معادن بزرگ سرمایه‌گذاری داریم. در جریان تقریباً 3 سال وزارت معدن و پترولیم موفق به این شدند که 7 الی 8 میلیارد دلار آمریکایی این را جلب بکند و در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری بکند. تقریبا در حدود 20 الی 30 معدن بزرگ به قرارداد سپردیم. در بخش معدن کوچک هم حدوداً 170 معدن به سرمایه گذارای داخلی خود به قرارداد سپردیم که حجم سرمایه گذاری در معدن کوچک ما تقریبا به 10 میلیارد افغانی میرسد. افغان دغه راز خبر ورکوي د پروان په جبل سراج، کندهار او هرات ولایتونو کې د سیمنټو 3 پروژو قرارداد ورکړل شوی دی چې زرګونو ځوانانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. تقریبا در سال گذشته ما 3 پروژه بزرگ سمنت قرارداد کردیم که از جمله پروژه سمنت جبل سراج که در کنار شما هستند، در نزدیکای شما تقریبا 220 میلیارد دلار آمریکایی در این پروژه سرمایه گذاری خواهد شدند و یک فابریکه بزرگ معیاری و با استاندارد جهانی در جبل سراج ایجاد خواهد شدند. فابریکه که فرصت کاری برای 5000 جوانای ما به شکل مستقیم فراهم خواهد کردند. 2 پروژه بزرگ سمنت، یک پروژه سمنت قندهار و پروژه سمنت هرات به ارزش 400 میلیون دلار آمریکایی عقد قرارداد شده که فعلا پروژه سمنت قندهار کارهای ساختمانیشان تا 70% پیش رفته. ګډونوال وایي دا ډول نندارتونونه کولی شي د زمردو د بازار موندنې په برخه کې ښه رول ولري.
یکی خب مردم افغانستان آگاهی پیدا میکنه در این ارتباط، علاقمند میشن به این که هم در معدن زمرد کار بکنن، هم خرید فروش ادیره بکنن، هم بازار ما و شما رونق پیدا بکنن. دیگه ای که ادوای خارجی میتونن بیانده اینجا. از همه مهمتر آدم میتونه که سرمایه گذاری بیرونی را جلب جذب کنه به داخل افغانستان. په نړیواله سطح باندې قیمتي تیږه چې دا الماس او یاقوت دی. یا اول درجه قیمتي تیږه الماس او یاقوت دی په نړیواله سطح، او په دویمه درجه دا د پنجشیر زمرد دی. دا قیمتي تیږه افغانستان یاقوت لري جګدلک. د دې دا خو قیمتي او ارزان لري، کیفیت پورې اړه لري. که چیرې د یاقوت قیمت ښه اوسیږي، یو قیرات چې 15% د 1 ګرام ده، یو قیرات یې تل 20,000 ډالرو پورې په بین المللي سطح باندې خرڅېږي. د زمرودو د استخراج په برخه کې د معدن او پټرولیم وزارت له لوري 1515 جوازونه صادر شوي چې د زمرودو د معدنونو د کیندنو په برخه کې شاوخوا 100,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه مساعده شوې ده.